سلامونه او نیکې هیلې هیلهمند یم چې جوړ او روغ به یاست. دغه ورځ کې دوامداره ډول باندې په دوامداره ډول باندې شپه ورځ پر بګرام باندې بې پیلوټه الوتکې خپل ګزمې لري او دا ګزمې داسې هم نه دي چې یو ورځ وي او یو ورځ نه اوسي. په دغه آخري ورځ کې وایي دوامداره 24 ساعته ګزمې شته. بعضې وخت کې دا هم بې پیلوټه تیارې کښته دي او بعضې وخت ډېر لوړ دی چې غږ یې د شپې د خوا دومره نه اورېدل کېږي، مګر چې بیا پر تخت باندې لاړ سي غږونه یې اورېدل کېږي. د دې ښکاري چې 24 ساعته د ډرون الوتکو ګزمه پر بګرام باندې روانه ده. نن پر دغه موضوع باندې خبرې کوو چې په بګرام کې څه روان دي، بګرام کې څه خبره سوې ده، ولې د دفاع وزارت ویان هم په دغه ورځ کې راغی کښېناستل او ویې ویلو چې په بګرام کې هېڅ خبر نشته، موږ هلته دفاعي سیستم نه لرو او هلته چینایان نشته او هلته خبره دومره ګرمه سوې ده چې د امریکا بې پیلوټ تیاره هم دوامداره چلیږي. خپل د دفاع وزارت ویان هم راځي وایي چې هېڅ خبره نشته. نو د دې ښکاري چې یو څه خبره شته. زه پر موضوع باندې خبرې کوو او تر اضافي خبرې تېرېږو. لومړی تر هر څه زه د امریکا پر حضور باندې یو څه معلومات تاسو ته درکوم. دغه 20 کاله کې چې امریکا دلته وه، په دغه 20 کالو کې امریکایانو ځان ته 3 عمده پایګاوې جوړې کړې. یوه پایګاه چې د بګرام ده، بل د کندهار میدان شاته کوم هډه ده او بل چې د شوراوک دی. شوراوک چې دی هغه د هلمند دی. دغه 3 هډې چې دي دا په یو شانتي، په یو ټکنالوژي، په یو پرمختګ، په یو اندازه باندې دا جوړې سوي دي او د دې 3 هډو څخه د نړۍ د آسیا په سطح باندې د ډېرو هېوادونو تحقیقاتي کارونه هم د دغه ځای څخه پرمخ تلله. مخکې هم چې و چین د دغه بګرام هډې څخه ډېر په ویره کې و، روسیه د بګرام هډې څخه په ویره کې و، نو ایران چې و د شورابک څخه په ویره کې و. یا همدا ډول ډېر هېوادونه چې و د امریکا د حضور څخه دوی په ویره کې و چې په افغانستان کې باید د دوی حضور نه وسي او په خاص ډول باندې د بګرام کې چې کوم حضور و هغه به حضور چې دی هغه د روسیې دپاره او د چین دپاره د قابل د قبول نه وي. او په همدا خاطر باندې چې کله هم امریکایان د دې ځای څخه ووتله، بګرام طالبان ته پاته سو. زیاتره کسان وایي چې په بګرام کې کوم د مځکې لاندې کوم تاسیسات او کوم کارونه چې دي هغو ته موږ لاسرسی نه لرو او حتی هغه دپاره داسې ډول اندازه سوي دي چې حتی هغه ځای ته ننوتل هم مستقیمه په هم روباټیک ډول باندې هغه انسان وژل کېږي. هلته اجازه نشته چې د هغه خاصو ځایو ته څوک ور ننوځي. د همدې امله چې کله د امریکایانو وتلو وروسته د بعضې سیمې چې وه د دې سیمو ته د چینایانو ګنګوسې را پیدا سوې چې چینایان بګرام هوایي ډګر ته راغلي دي، روسان هوایي ډګر ته راغلي دي. دوی د شپې د خوا تیارې پرواز کړی دی او د راغلي دی دلته کښېناستلي دي او چینایانو خپل داسې درلودل، خپل تحقیقات یې په بګرام کې درلودله. نو د همدې امله دغه ګنګوسې د پخوا څخه هم شروع وي. د طالبانو د حکومت د راتګ څخه دا ګنګوسې شروع سوې، دا ګنګوسې لا دوام پیدا کړو، دا ګنګوسې لا ډېرې سوې تر دې حده چې څه موده وړاندې په بګرام باندې یو موشک هم ووهل سو او هغه موشک چې ویې بیا داعش خپل په غاړه ونیوله چې موږ ته هم حمله کړې ده. نو د دې ښکاري چې یو څه شته دلته، یو څه فعالیتونه شته، که هغه د چین فعالیتونه دي، که هغه یا د روسیې فعالیتونه دي یا د نورو هېوادونو په لارښوونه باندې هلته د خپلو طالبانو کارونه دي. نو د همدې امله ښکاري چې دا کوم موشک هم چې وال سوی دی، دا موشک هم چې وال سوی دا د بګرام په ډېر خاصه سیمې کې وال سوی دی او هغه کوم روانې چارې چې وه دغه موشک یعنې ګډې وډې کړي دي او تر ډېره حده تشویشونه هم برته په دې سیمې کې د خلکو ته پیدا سوي دي. ښه خبره دا ده چې 2 میاشتې وړاندې په بګرام کې د 2 الوتکې راغلي دي. په دغه الوتکو کې تر اوسه پورې معلومه نه دي چې دا امریکایان وه، دا چینایان وه، دا روسان وه، دا څوک وه. او دغه الوتکې چې راغلي دي دا الوتکې د 3 ساعت 4 ساعت وروسته دا برته پورته سوي دي او د هغه وروسته دغه پر بګرام باندې د دوامداره داسې شروع سوي دي، بې پیلوټه الوتکو کنټرول شروع سوی دی.
د 2 میاشتو څخه دا الوتکې چې پخوا به ډېر کم وه مګر د اوس څو ورځې چې کېږي دا کې 40 ساعته الوتکې روانې دي او هلته ګزمه کوي نو داسې ښکاري چې هغه کومې ګنګوسې چې د چینایانو پر وړاندې وه هغه ګنګوسې بې بنسټه نه دي او په بګرام کې خامخا چینایان راغلي دي او غواړي چې په بعض برخو کې خپل تحقیقات ترسره کړي دویمه خبره چې ده هغه پخوا خلکو هم د طالبانو د راتګ د اول ورځ کې بعضو خلکو ویلي وو چې د بګرام کې داسې حساسات شته چې د مځکې لاندې دي او هغه ځایو ته موږ داسې نسو کولی ولاړ شو چې کله هم موږ هغه بعض دروازو ته ورنږدې کېږو اخطار راځي او یعنی 2-3 سلاوي لګېدلې دي یو دې خواته هغه خواته فیر دی او دریم فیر چې دی که ورته دې ته متوجه ونه کړه مستقیم هغه کوم نفر چې ورته نږدې شوی دی هغه وژني او هغه له منځه وړي نو د همدې امله داسې ښکاري چې هغه خاصې منطقې دي دغه خاصې منطقو دپاره چې دی چینایان هم خپل هغه علاقمندي درلوده چې دغه سیمې ته باید راسي او دغه سیمې وګوري چې دا څه رقم ډیزاین شوي دي څه کارونه هلته شته دلته د مځکې لاندې دوی څه کارونه کړي دي چې شان دی د دغه طیارې د راتګ وروسته چې 2 میاشتې وړاندې دغه طیارې پرواز کړی دی او برته پورته شوې ده د دغه طیارې نشست د پورته کېدو وروسته د امریکایانو داهمي داسې ګزمه شروع شوې ده داسې ښکاري چې په بګرام کې هماغه خلکو چې پخوا دا خبره کوله چې هلته د مځکې لاندې یو بعضې تاسیسات شته چې هلته دروازو کې روباټیک ډول باندې وسلې جوړې شوي دي روباټیک داسې دي چې هغه که موږ دروازه خلاصوو هغه دروازې ته موږ نه پرېږدي دروازې که موږ بعضې ځایو ته ځو هغه هلته د برق جوړکي موږ سره کوي دا خبرې داسې چې پخوا ګنګوسې وه دا خبرې داسې ښکاري چې دا حقیقت لري او هلته تاسیسات دي هلته بنسټونه دي او دا بنسټونه چې دي تر اوسه پورې به هم د امریکایانو تر کنټرول لاندې ووځي نو ځکه یې دا دوامداره بې پیلوټه الوتکې د بګرام پر میدان باندې ګرځي چې تر څو دا کنټرول کړي دریم خبره چې ده پوښتنه دا ده چې په شوراوک او په کندهار میدان باندې هم همدا ډول ګزمې روانې دي که نه دي په شوراوک او په داسې ګزمې باندې هم په کندهار باندې خو په شوراوک باندې که زه خبرې وکړم چې څه موده وړاندې هغه جنرال موبین چې تللی وی هلته یو ویډیو هم جوړه کړې وه هغه هم دا خبرې وکړې چې بعضې منطقې شته چې هلته موږ هم نسو ورننوتلی نو داسې ښکاري چې په شوراوک کې هم داسې منطقې شته مګر دغه منطقې چې دي دا چې دی هغه چین دپاره دومره تاوان به نه وي مګر بګرام چې دی دا د چین دپاره یو سرخوږی دی او چینایان او روسان چې دي دغه بګرام ته ډېر علاقمندي لري نو ځکه د شورابک موضوع چې ده د کندهار د میدان موضوع چې ده هغه دومره ګرمه نه ده مګر د بګرام موضوع چې ده ګرمه شوې ده او که تاسو دا اوس هم په ګوګل کې بګرام په انګلیسي باندې سرچ کړئ وګورئ چې هره ورځ په هغه د بګرام په هکله باندې په لسګونه په سلګونه مقالې لیکل کېږي همدا اوس هم په خبرونو کې راځي یعنې بګرام ډېر مهمه منطقه ده او هلته اوس هم فعالیتونه روان دي او د چینایانو اثرات هم شته روسانو اثرات هم شته امریکایان هم خپل اثرات لري او داسې ښکاري چې موږ د دغه اثراتو او د دغه پلانونو چې دننه هلته څه شوي دي موږ ناخبره یو او دا هم زموږ یو کمزوري په ګوته کوي چې د علمیت نشتون له امله موږ دومره تباه یو دا و د نن ورځې ویډیو هیله مند یم چې یو څه مو ترلاسه کړي اوسئ تر بیا هم په الله سپارم ښې چارې سلامونه موږ ډېر موضوعات جوړ کړي دي که سیاسي موضوعات غواړئ ووینئ نو دلته کلیک کړئ او که غواړئ اقتصادي موضوعات وګورئ نو دلته کلیک کړئ او که غواړئ چې د تل لپاره راسره واوسئ نو دلته کلیک کړئ او چینل سبسکرایب کړئ مننه